ګرانو اوریدونکو د الله جل جلاله په فضل او کرم سره زموږ استاسو په ژوند کې د رمضان المبارک غونډې کې بابرکت میاش دا الله تعالی را وستلې ده. د دې میاشتې سکند دا ډیر زیات قیمتي دي. موږ تاسو لره پکار دادي چې د دې قدر وکړو او څومره پورې چې زموږ استاسو نه کیږي په دې کې نیک اعمال، نو چې دا په کثرت سره ډیر نیک اعمال پکې وکړو. هسه هو د الله په نسبت باندې هر یو عمل ډیر لوی قیمتي دي. په دې مبارک میاشت کې ډیر لوی اجرونه او ثوابونه دا لري. او بعض اعمال چې لکه هغه نورم ډیر زیات د دې رمضان مبارک د وجې چې لکه هغه قیمتي کیږي. د هاینا یو د قران کریم تلاوت دی. نو دا قران کریم دا الله تعالی د دنیا ته راستول دي دا تلاوت د پاره، د معنی د زده کړې د پاره، په دې باندې د عمل کولو د پاره، او دا قران په پوره دنیا کې د خورولو د پاره الله تعالی د دنیا ته را نازل کړی دي. نو څنګه چې مونږ تاسو په تراو کې به د قران د اوریدلو اهتمام وکړو او تراو کې به په پوره رمضان کې به یو ختم خامخا جنګ ادا کوو، بلکې په تراو کې یو پر قران لوستل دا سنت دي. پکار دا چې دغه زموږ استاسو په جون کې اهتمام وي. خو دې سره سره چې زموږ استاسو بغیر دغه نه دا قران کریم تلاوت چې لکه دا کوو. څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام با مستقل طور سره رمضان مبارک کې دا براته او ما ورته قران چې کدا اورو ماته به قران اورو. او خصوصا بیا چې په کم کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کېده، نو په هغه کال باندې دو پیری د هغه دور یو بل د اورولو اهتمام دا وشو. نو او دارنګه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارک راضی چې هایو په دې رمضان مبارک کې یو شپېته ختمونه دا به کول، یو په تراو کې او یو دیر شنی دروازه او دیر شنه کدا د شپې. نو یو شپېته ختمونه دا د هاوی اهتمامو. دا چې نورم ګڼ بزرگان چې د هاوی په کثرت سره په دې روزه کې په رمضان مبارک کې د ختمونو ورد بو او د قران کریم ختمونه دا به کول. مونږ چون کې کمزورو هغه عمر چې کدا نشو کولی، او چې کم از کم سنه درجه کې زمونږ استادو په جون کې خصوصا په دې رمضان مبارک کې د قران کریم تلاوت دا دی وی. د قران کریم کې الله تعالی ډیر زیات فواید، خیرونه او برکتونه، رحمتونه چې کدا اګدلی دي. څنګه چې قران کې د الله تعالی ارشاد دی، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم، اے انسانانو تاسو ته راغلی دي نصیحت وعظ تاسو د رب د طرفنا. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم وشفاء لما فی الصدور. په دې قران کریم کې الله تعالی شفاء اګدلی ده د هغه بیمارو د امراضو لپاره چې کوم پسینو کې دي، یعنی د انسان په زړه کې بغض دی، حسد دی، کینه ده، حرص دی، لالچ دی، طمع ده، غرور دی، تکبر دی. چې کوم کس د قران په کثرت سره تلاوت کوي د دغه ټولو بیمارو لپاره دا د قران کریم تلاوت چې کدا شفا ده. وهدى ورحمه للمؤمنین، او دی قران کې الله تعالی مونږ هدایت اګدلې دی، رحمت دی د مؤمنانو لپاره. قل اے پیغمبر تو ورته وایا بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. مسلمانانو در پکار دي چې الله تعالی په دې فضل سره او په دې رحمت سره دوی چې کدا خوشالي اظهار کی خوشاله دي شي. هو خیر مما یجمعون، دا ډیر زیات غوړه بهتر دی د هغه مال او متاع او دا سرو زرو د سپینو زرو چې کم کافران چې لکه دا را جمع کوي. یعنی ګویا چې د کافر به په د دنیا په شیزونو باندې فخر وي، لیکن د مسلمان به د دنیا په شیزونو باندې فخر نه وي. د مسلمان به فخر صرف او صرف دا په قرآن باندې وي. مسلمان به د دې قرآن د الفاظ د ذکر اهتمام کوي، د دې قرآن د الفاظ د معنی به اهتمام کوي. مسلمان با په دې قرآن باندې د عمل کولو اهتمام کوي. مسلمان به د دې قرآن تبلیغ چې کتاب کوي. د په دې دنیا کې د راتلو غرض او مقصد هغه د قرآن چې کم تعلیمات دي دا په خپل جن کې راوصل او د پوره عالم انسانیت چې فکر کول په پوره دنیا کې د الله تعالی دا احکامات پیغامات چې دا خوارش
نو موږ او تاسو په دې رمضان مبارک کې د قران د تلاوت چې لکه اهتمام کوو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی چې څوک یو حرف د قران شریف اولولي هغه د پاره د دې حرف په بدله کې یو نیکی ده او د یوې نیکی ثواب د لسو نیکو برابر ورکول شي. زه دا نه ویم چې ټول الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف یو حرف دی، لام یو حرف دی او میم یو حرف دی. نو چې کم کس الف لام میم تلاوت وکړو نو دې انسان ته الله تعالی ډیر نیکه په دې یو الف لام میم باندې ورکوي. دارنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دی چې کم کس د قران یو آیت زده الله تعالی به دې انسان ته د سلو رکعاتو نفل برابر اجر او ثواب دا به دې انسان ته ورکول کیږي. دارنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دی چې په مانځه کې د قران شریف تلاوت د بغیر مانځه تلاوت نه بهتر دی او د بغیر مانځه تلاوت د تسبیح یعنی د سبحان الله او د تکبیر یعنی الله اکبر نه بهتر دی او تسبیح د صدقې نه بهتر دی او صدقه د روزې نه بهتر ده او روزدار اور نه د بچ کېدلو ډال دی. نو دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو کس د الله ذکر کوي سبحان الله وی الحمدلله وی الله اکبر وی او بل کس د قران کریم تلاوت کوي دا تلاوت کوونکی ته چې لکه غوړ او بهتر دی. بیا که فرض که دقه تلاوت په مونږ کې چې لکه راغی نو بیا به د دې تلاوت نورم اجر او ثواب دا به ډیر شي. نو مونږ به په خپل باندې هم تلاوت کوو. دارنګي خپل کور والا او خپل بال بچ واړه چې لکه هغه په قران باندې چې لکه راړول په هغوی باندې د قران کریم تلاوت چې لکه دا کول. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمای چې آیا په تاسو کې څوک دا خوښوي چې کله کور ته واپس راشي نو درې بلار به اوه غټه سربي دته ملو شي؟ مونږ عرض وکړو بهشکه ضرور خوښو. نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم او فرمایل چې درې آیتونه تاسو کې څوک په مانځ کې اولولي نو هغه د درو بلاربو او غټو سربو اوخونه بهتر دي. نو دا اوس درې آیته اوس د اوخ څومره قیمت دی او په لکونو روپۍ او الله تعالی تا ته په یو د قرآن په یو آیت باندې د یوې بلاربي اوخې اجر او ثواب چې لکه دا درکړي او بیا دغه تلاوت ته په مونځ کې کې نو چې څرنګه د اوخې په ګېډه کې چې لکه حمل وي او بچی وي نو هلته کې چې لکه دا 2 څاروي شمارل کېږي ډبل اجر او ثواب. نو مونځ دا یو او سری په دې مونځ کې د قران کریم تلاوت نو دا 2 نو ډبل اجر او ثواب دا الله تعالی تا ته درک. او چې بیا دا تلاوت په رمضان مبارک کې شي نو بیا به نورم چې قیمت دا به اوچتیږي. دارنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دی چې د هر سیس د فار شرافت او افتخار وي چې په هاي فخر کوي زما د امت شرافت او فخر قران شریف دی. نو چې څرنګه مخکې وویل شو چې کم دنیادار دي کم کفار دي هغوی به د دنیا په شیزونو باندې چې لکه فخر کوي لیکن موږ مسلمانان موږ به صرف او صرف په قرآن باندې چې لکه فخر کوو. دارنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دی ابو ذر وایي چې ما وی د الله رسول ما ته وصیت وکړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې په ځان باندې د الله نه یره تقوا لازم کا دا د ټولو امور چې لکه جرړه ده او ما ورته وی چې د الله رسول نور مراته چرکا وصیت وکې نو ما ته وی چې علیک بتلاوت القرآن په خپل ځان باندې د قران کریم تلاوت لازم کا فانه نور لك في الارض وزخر لك في السماء. دا د قران کریم تلاوت په دنیا کې نور دی او آخرت کې ذخیره ده. نو موږ تاسو له دې رمضان مبارک کې په کثرت سره چې لکه د قران کریم د تلاوت اهتمام پکار دی. الله دې موږ تاسو ته په دې خبرو باندې چې سمو اوریدل د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.